ورانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت او په چوپړ کې یم. د ګرمو جبهاتو د مجاهدینو د مبارزاتو د هغې د خبرونو سره او څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرون مې د 22 د جنوري خبرونه وړاندې کړل، نن به د 23 جنوري او سبا ان شاء الله 30 او 15 به سره یو ځای کوم او دا به ختم کو چې موږ بیرته خپل په ټارګټ برابر شو او خپل خبرونه ورځ په ورځ تازه به تاسو وړاندې کوم په نسبت دغه نور برنامو ځله کې شاته پاتې وم. خدا خبرونه په دې وړاندې کوم چې خپل په هغه برنامو کې په حساب دا ریکارډ کې راشي او دا د مجاهدینو مبارزې او دغه چې دي تاسو ته ورسیږي. په عین حال کې ځینې اعلامیې چې صادرې کې هغه هم تاسو ته ورسیږي. د نن په اوله اعلامیه یا لا تعلقي خبر چې دی چې د مجاهدینو د خوانه دی هغه دا دی چې د کرک په بخبانډي یعنی داودشاه د سیمه کې وسلوالو یو دولتي مکتب تړلی دی او خلک دې په حساب باندې کړي د خوندینه. مجاهدینو ویلي چې دا کار موږ نه دی کړی، خوندځای نه دی بند کړی او دا د مخالفینو کار دی چې هغه مخالف چې د حکومت په لاس لوبیږي او د مجاهدینو او د سیمې ترمنځ یو فاصله جوړي، نو دغه موږ الله تعالی اعلان او د دې خبر نه او د خوندځای موږ نه دی تړلی. دویم د لا تعلقي خبر د شمالي وزیرستان د میر علي ولسوالۍ سبزي منډۍ د خوشحال دلیل خیل سره تړاو لري چې الته زاهد ولد مرسلین د نامعلومو کسانو په ذریعه وژل شوی دی او مجاهدین وایي چې دا قتل یا دا وژل موږ نه دي کړي، دا بل یعنی داسې یو ډلې کړي دي چې هغه مجاهدین نه دي او د سیمې نه دي او دغه کس په دغه چې د زاهد ولد مرسلین دا یعنی کېدای شي چې پاکستان اردو یا پوځیانو یا د هغې لاسپوڅانو وژلی او په مجاهدینو باندې د هغه تهمت راغلی اوسي. راځم په عملیاتو باندې هغه دا دی چې په 30 د جنوري ولایت ټانک سیټي ولسوالۍ مجاهدینو یو پولیس هدف وګرځاو او مړ کړ. په 30 د جنوري ولایت شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ په اړوند پستر یو پوځي کم باندې د دوو توغندیو او د راکټونو په ذریعه عملیات تر سره شول چې دا توغندي د کمپ منځ ته ولوېدل او په هلته دننه د دوی ډېر وسایل یې ورته ویجاړ کړل او مرګ ژوبله یې ورته واړوله. همدارنګې په 30 د جنوري 7 بجې سهار ولایت ټانک براخیل کلی مجاهدینو احسان نومه یو کس چې د اف سی غړی و او استخباراتو ته یعنی دغې ته خبر ورکوونکی و د هغې په حساب دغه کړی دی د کار په لاره کې چې د استخباراتو کار ته تله هلته یې په نښه کړی او دی یې وژلی دی. په 30 د جنوري ولایت شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ پیر کلی مجاهدینو په پوځي پوسته باندې د دراسکوف په ذریعه حمله کړې ده او یو عسکري وژلی دی. په 30 د جنوري ولایت شمالي وزیرستان رزمک ولسوالۍ شاخیمار سیمه باندې پاکستان پوځ پر مجاهدینو باندې چاپه ووهله. په ځوابي برید کې پوځ محاصره یې ماته کړله. دغه جګړې 4.5 ساعته دوام وکړ او د هغې پوځ په محاصره کې راغی. بیا هوایي چورلکې یعنی هلیکاپټر یې راغللې او درنو اسلحونه د عسکرو کار واخیسته تر څو چې دغه حلقه د مجاهدینو بیرته ماته کړله او عسکر ډېر ووژل شول او څه ژوبل شول، نظامي کامرې او دیم ویجاړ شولې او بیرته دی دغه په شا وتمبول شولی دی د حمله چې په مجاهدینو یې کړې وه. په 30 د جنوري جنوبي وزیرستان بدر ولسوالۍ خوجلي سیمه کې مجاهدینو په پوځي پوسته باندې برید وکړ او د اف سی یو عسکري وواژه. همدارنګې په 30 جنوري ولایت جنوبي وزیرستان سرویکۍ ولسوالۍ چګملي سیمه کې عمومي سړک تنګي غاړه کې مجاهدینو د دراسکوف په برید د اف سی عسکر وواژه او نورې یو بل ژوبل کړ. 30 د جنوري جنوبي وزیرستان تیارزی ولسوالۍ عمر اغیزی په سیمه کې د پولیسو په تاند
او د اف سی په قلا باندې د مجاهدینو دوو جلاو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 عسکره او پولیسان وژل شوي دي او 4 تنې تېنه ژوندي نیولي دي او بوولي دي. په 23 د جنوري د بنو ولایت نور ولسوالۍ د لکی مروت په سیمه کې د اف سی عسکرو چې د خورشید په نامه دا کېدل د لکی مروت استوګن وو عسکر وواژه او موټر سایکل مجاهدینو ځان سره غنیمت ویوړه. په 23 د جنوري ولایت مردان کاټیلنګ د بابوزیو کلی امنیتي ځواکونو پر مجاهدینو کمین ونیوه. د مجاهدینو ځوابي برید پیل کړ. دغه جګړه چې په 22 د جنوري شروع شوه او د 23 د جنوري پر غرمې پورې ادامه درلودله ډېره اوږده شوله. په آخر کې هم د پاکستان د حکومت هلیکوپټرې او درنې وسلې راغلې. چاپه ناکامه شوله. ګڼ شمېر عسکر ووژل شول، زخمیان شول او مجاهدین د سیمې نه محفوظه ووتل. د جنوبي وزیرستان له بالا تحصیل سراروغې سیمې څخه 4 پاکستانی پولیس له وسلو او مهمات سره نامعلومو کسانو تختولي دي چې د دې نه مجاهدینو د لا تعلقي اظهار کړی دی او ویلي دي چې دا کار دوی نه دی کړی او دغه 4 عسکر چې دغه شوي دي دا معلوم نه دي چې چا وړي دي، خو د وسلو او د وسایلو سره وړي دي. 23 د جنوري ولایت ټانک ولسوالي اړوند شیخ عطار پوسته د پولیسو پوستې باندې حمله وشوله او یو پولیس پکې ووژل شو. په 23 د جنوري سهار 9 بجې د شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالي ټپي سیمه کې مجاهدینو د بوش پاکټ په پوسته باندې د دراسکوف حمله وکړله. امنیتي کمرې او وسایل ورته ویجاړ کړل او مرګ ژوبله اړولې ده. دا و زمونږ د جهادي سیمونه زمونږ د 2015 د 23 د جنوري خبرونه. راځم د تاسو یو څو لنډو پښتنو په هکله. احمد ورور وایي که لوی افغانستان به جوړ شي او که پاکستان به ټول ټي ټي پی لخوا ونیول شي او که پاکستان هم د اسلامي امارت په شان اسلامي نظام راولي. یعنی د دې دغه دا دی چې د لوی افغانستان به جوړ شي او که ټي ټي پی به خیبر پختونخوا او بلوچستان به ونیسي او ځان ته به یو اسلامي امارت جوړ کی او یعنی ځان ته به یو نظام د اسلامي امارت جوړ کی. ګرچې دغه سه امرنګي پښتنې ځواب ما په تیرو برنامو کې ورکړی دی واغه دا دی چې اسلامي دغه ټي ټي پی چې دا یا د دې مجاهدین چې دي اکثرا د اسلامي امارت سره بیعت لري او د دې ټولو موخه هم دا ده چې یو لوی پښتونخوا جوړ شي او لوی افغانستان اسلامي نظام جوړ شي. زه نو فکر نه کوم چې ټي ټي پی به په اخره کې چې اوس دومره ملګرتیا او دوستي لري او اسلامي امارات هم د دوی سره ملګرتیا کوي تر څو د خپل موخه ته ورسیږي. نو زه فکر نه کوم چې دوی داسې یو اقدام وکړي چې ځان ته وړوکی مملکت جوړ کړي، بلکې دوی به کامیابي به په دې کې چې لوی افغانستان، لوی پښتونخوا او قوي پښتونخوا جوړ شي تر څو چې کوم هغه اهداف چې سیمه کې دوی لري هغه ترلاسه کړي او یو قوي نظام جوړ شي. په یوازې ځان باندې که دوی نظام جوړي هغه نظام به هغه قوت او دغه ونه لري او دوی نشي کولی چې په یوازې ځان هلته دغه مو کې. بله دا ده چې که چېرته بیا ټي ټي پی دا کار کوي بیا دلته بیا یو بله ستونزه راځي چې په ټي ټي پی د پښتنو او ښکته بلوچستان کې د بلوچو دغې د کوم تفرقه راځي. اما که دوی د لوی افغانستان خبره منځ کې سره کوي په هغه صورت کې بلوچ هم ورسره ودرېږي او دوی هم سره ودرېږي. په دې اساس باندې بیا لوی قوت جوړېږي لوی افغانستان او دا به په کامیابه سره مخکې لاړ شي. دویمه پوښتنه د یاسین عیان ورور ده. هغه وایي چې اوازې داسې دي چې خلیفه او وثیق چې دغې ته تللی دي ابوظبي ته او دوبۍ ته د ټرمپ د ټیم سره یې لیدلي دي او دغه لیدل په اته د ادعام کوي چې قطر کې سره دا لیدل شوي دي، ځکه نړیواله سطح باندې دا خبر نشته چې د قطر ته تللی. هلته وایي چې ابوظبي او دوبۍ ته تللی، خو دا ورور لیکي چې قطر کې ورسره لیدلی دي تر څو د امریکا راتګ بیرته بحث شي، یعنی د امریکا فوزي راتګ بیرته بحث شي. د دې ورور دا پوښتنه دا ده چې دی هلته تللی دي، دی دا بحث کړی دی چې
دا فکر نکوم چې جلال الدین افغاني هغه څوک چې 20 کاله د امریکا په خلاف جنگیدلی او امریکای د افغانستان نه ایستده هغه بیرته لاړ شي امریکا سره خبرې وکړي چې ته بیرته راشه بیا افغانستان ونیسه. بخښنه غواړم. یو خدا د عقل او منطق نه لري دا چې یو چا جهاد کړی هغه بیرته راولي. بل دا خبره ده چې امریکا په خپل نور افغانستان ته نظامی يرغل نه کوي. دا بالکل په ښکارا په نړیواله سطح دا ټول ته معلومه ده. هغه دا وایي چې افغانستان باندې هغه نور نظامی يرغل نه کوي، خو هغه دلته سیاسي او امنیتي شتون خپل غواړي، یعنی استخباراتي شتون خپل غواړي چې دلته دوی ووسی او افغانستان نه د سیمه کنټرول کی، یعنی سیاسي توګه باندې راشي افغانستان سره مرسته کوي. او دا سیاسي مرسته لپاره خو موږ تاسو ته معلومه ده چې څنګه هغه ما د افغانستان د امریکای خارجه برنامه وکړلې او هغه تاسو دوستانو ونه اوریدلې. هغه کې دا موضوعات ما تشریح کړي دي چې څنګه افغانستان امریکای ته تل ضرورت ورته درلود او دا ویل چې موږ سره نظامی تړون وکړي او دغه تړون په اساس باندې افغانستان ته امنیت راشي. نو دا غوښتنې خو په خوام شوې دي او د امریکا د همکارۍ ته اقتصادي دغه په حساب هغه تخنیکی متخصصینو ته په افغانستان کې ضرورت دی چې افغانستان خپل معدن رو باسي، زراعت مخکې ویسي، سړکونه جوړ کړي، شبخانې جوړ کړي، دا خپل سیستم ټول جوړ کړي. نو په هغه اساس دا نیاز دی او د لپاره خبري وشي دا کې کوم مشکل نشته دی. اما دا چې باغی ته وایي چې ته بیرته راشه نظامی دغه راوړه، زه فکر کوم دا منطقاً او عقلاً صحیح نه دی. زه فکر نه کوم چې وثیقه او حقانی دي دا خبره بیا وکړي چې پاک امریکا دې بیرته راشي او امریکا بیرته ځکه دا راته خود سیاسان راتګ نه دی. یو ځل راغله 3 ټریلیونه ولګي بیا برازي بیا 3 ټریلیونه لګي. دا هغه عقل او منطق نه مانی. بل ورور په نامه د ارمان دا پښتنه کړې ده چې آیا دغه خبر به رښتیا وي چې محسن داور وایي چې طالبان د وژني. قدرمن ورور از په دغه مسله کې تاسو دومره وایم چې محسن داور د خپل د آیسای یو ایجنټ دی او دا دغه یو لاسپوسی دی، د پښتنو په منځ کې کار کوي، د پښتنو د قوت خرابوي او د تاسو معلومه ده چې هغه کچیر په طالبان خپل لاسونه ولې داسې یو انسان په وینو باندې ککړ چې هغه خپل 2 پیسې ارزښت نه لري. نو دا زه فکر کوم چې دا خبره درسته نه ده او دغه دا چې کړی ده دا به اتمن ته آیسای دا خبره کړي چې تا ژوند ته خطر دی او تا په طالبان وژني، در حال چې همدا پروګرام کې دی چې د آیسای چې د چون د دوغله لوبه کوي، هم د آیسای سره لګي، هم د حکومت سره لګي او هم دلته د پښتون غرزن کې دا سر لګي. د سر او خپې نه دی معلومي. د لپاره د دښمنان طالبان نه ډیر کسان نور دي، ځکه چې پښتانه اوس هغه کسان چې د پاکستان پنجابیانو ته کار کوي او د پښتنو خپې وهي او ضعیف کوي هغه خپل منځ کې نه مني. نو دا ممکنه ده د یو چا په ذریعه وویل شي، خو هغه به طالبان نه او طالبان خپل لاسونه د په وینو نه ګنده کوي او دا به که وژل کېږي د بل چا په ذریعه به وژل کېږي. د دې خپل دښمنیګانې کافي زیاتې دي. نو په دې اساس باندې زه دا خبره کولای شم چې د محسن داور دا بیان چې دی دا غلط بیانی ده او دا کې دی چې د پاکستان د آیسای کوم پروګرامي چې دته په ذهن کې دا چولې دي چې تا طالبان وژني او خپل کار وکړي او دا وژني او دا د منځوي سي. دا د امکانات ډیر زیات دي. نو نور پښتنې به پرېږدم سبا ته د همدغه ټکو سره خپل برنامه پای ته رسوم. تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.